یو ځلې رسول الله مبارک داسې ناستو مجلس کې او یو صحابي راغی په منډه منډه راغی او حضور علیه السلام ته وی حضرت په محله کې 2 زنانه داسې دي چې روجې نیولې دي خو ډېر زیات تکلیف دی ورته، روجه پې ډېره سخته ده، ډېر زیات تکلیف دی ورته. نو حضور علیه السلام هغه صحابي له یو پیاله ورکړه، پیاله یو لوښی وله ورکړو، وی دا پیاله واخله، دا لوښي واخله او دې زنانو له یوسه، وی دې زنانو له یوسه ورته ووایه چې په دې کې قې وکړې، الټۍ پکې وکړې. نو چې کله هغه زنانو له یوړو چې ویې کړلو، قې پکې وکړلو، پیغمبر علیه السلام بیا چې څنګه راوړو چې ویې کتلې کې تازه غوښه پرته وه، څه شی لکه تازه غوښه او د وینو الټۍ پکې پرتې وي. رسول الله مبارک صحابو ته مخ راوړو، وی دې 2 زنانو چې دی پېشمني بلکل په حلال خوراک باندې کړی، روجې چې نیولې وه بلکل په حلال خوراک کې روجه نیولې وه. او هغه زنانم ډېرې حیرانې شولې چې موږ خو په پېشمني کې اړو غوښه خوړلې نه ده، زموږ په دې الټو کې دا غوښه د کوم ځای نه راله او بیا تازه غوښه د کوم ځای نه راله. رسول الله مبارک ورته وفرمایل وی ګوره تاسو پېشمنۍ وکړلو، روجم په حلاله روټۍ ونیوله، خو ټوله ورځ هم د خلکو غیبت کو، نو غیبت کول د بل مسلمان رور تازه غوښې خوړل دي. خبره پېښ وې. حضور علیه السلام ورته څه ویل چې تاسو غیبت کولو، د هغې غیبت د وجې نه سره تاسو د خپل مسلمان رور غوښې خوړلي دي، نو د دې د وجې نه ستاسو روجه سره دا خرابه شوله. بعضې علما وی چې کم سړی په روجه کې غیبت کوي او بل پسې خبرې کوي، لګي لګي سار نه واله تر ماښامه او مجلس د غیبت جوړ کړي وي، نو بعضې علماو په نیز باندې په غیبت ګور روجه ماتیږي. ګوري مولانا زکریا رحمه الله په خپل کتاب کې لیکلي ګوري، او د غیبت د وجې نه څه دی روجه بلکل کمزوري شي، کمزوري ثواب پې نه میلاویږي، بلکل په ځان د هسې لږه تنده تېره کړله. او یو ځل رسول الله مبارک روانو په جهاد دپاره تللو، نور ملګري ورسره و، ملګري ورسره جهاد دپاره تلل، پیغمبر علیه السلام په خپله اوښه مبارک باندې ناستو، نور صحابه کرام هم په خپلو سورلو باندې ناستو. دا آخري حدیث درته یم لږ متوجه ورته کښېنئ. نو داسې مخامخ یو مقبره راله، چې مقبره راورسېدله، رسول الله مبارک چې په کومه اوښه باندې ناستو، هغه اوښه ویرېدله او ودرېده په ځای باندې، مخکې نه تله. صحابه کرام د یو بل نه تپوس کړي چې د رسول الله مبارک په دې اوښه باندې څه چل وشو، دا خو اوسه پورې سمه دمه روانه وه، یکدم ودرېدله، دا ولې؟ نو د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړو، وی ای د الله محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستاسو اوښه مبارک ودرېدله، دا ولې مخکې نه ځي؟ پیغمبر علیه السلام ورته یو خبره کوي، ویل دا مقبره چې ده دا چې موږ پې روان یو، په دې مقبره کې د یو 2 کسانو ته عذاب شروع دی. رسول الله مبارک خو د الله خیري پیغمبرو، الله به ورته وحي رالیږله، 2 کسانو ته عذاب شروع دی، د هغې د عذاب او د هغې د هغه چغو د وجې نه څه دی دا اوښه ویرېدله، دا مخکې سفر نه کوي. صحابه کرام حضور علیه السلام نه راټول شول، وی حضرت دا راته لږ ووایه چې د دې 2 کسان دا آیا مؤمنان دي، مسلمانان دي؟ وی او بلکل لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلې ده، اورخه وی کلمه ویلې ده. وی حضور دا راته ووایه چې د عذاب ورته د څه د وجې نه کېږي؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې د یو ته د غیبت د وجې نه عذاب کېږي او دی بل تر دې د وجې نه عذاب کېږي چې د به کله تش او دسماتې وکړلو، نو د تش او دسماتې د هغه تشو متیازو د څاڅکي نه به یې ځان نه بچ کو او دس پې نه وچولو، ډایرکټ به پاسېلو، د هغې د وجې نه ورته عذاب کېږي. اړوبې خو مولې د څه د وجې نه؟ د غیبت د وجې نه. غیبت ګوره ډېره لویه ګناه ده، نو ځان د غیبتونو نه بچو ساتئ، ځان سره د چغلي خورو نه بچو ساتئ، دا شان د دروغګویۍ نه ځان بچو ساتئ، نو انشاءالله روجې به هم سره د خیر او د برکت ذریعه ګرځي، او دا روجې به زمونږ او د ستاسو دپاره د بخښنې او د معافرت ذریعه ګرځېږي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين. خالق الاعضاء ما چې سویل که زمانه څه کمی شي، امام معاف کړي، دا ټول ملګري معاف کړي. خدای پاک زمونږ د ټولو نه یا الله ته راضي شي، یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي،
یا الله زمونږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي، یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي، یا الله د رحمت عشره ختمه شوله، خدای د مغفرت عشره شروع ده، خدای زمونږ د ټولو بخښنه وکړي، خدای زمونږ د ټولو بخشش وکړي، خدای زمونږ د ټولو مغفرت نصیب کړي، خدای زمونږ ګناهونو ته مه ګوره خدایه، موږ د سر نه واله تر د خپو پورې ګناهګار یو، د سترګو ګناهګار یو، د لاسو خپو ګناهګار یو خدایه. یا الله زمونږ ګناه ته مه ګوره خدای، ته موږ سره د خپل رحمت معامله وکړي، خدای ستا رحمت ډېر زیات دی، یا الله ستا د رحمت یا الله څه انتها نشته، خدای زمونږ ګناهونه معاف کړي، یا الله د سترګو ګناه معاف کړي، د لاسو خپو ګناه معاف کړي، د کل بدن ګناهونه راته معاف کړي، خدای ستا رحمت په دې روزې په دې میاشت کې ډېر زیات دی خدایه، ډېر زیات دی خدای، ته زمونږ ګناهونه معاف کړي، یا الله زمونږ بخشش وکړي، زمونږ مغفرت وکړي خدایه، خدای چې د دې مسجد نه وځو چې خدای زمونږ مغفرت شوي، خدای زمونږ مغفرت شوي، یا الله ته مربي خدای ته مربي تا ته مو لاس نیولی دی، ستا کور کې م تا ته لاس نیولی دی خدایه، ته زمونږ ربي خدای ستا نه بغیر زمونږ بل هېڅ څوک نشته خدایه، یا الله زمونږ مغفرت وکړي، خدای زمونږ ګناهونه معاف کړي، یا الله زمونږ سره د خپل رحمت معامله وکړي، یا الله د امت مسلمه د زنانو ګناهونه معاف کړي، یا الله د امت مسلمه د ځوانانو ګناهونه معاف کړي، یا الله د امت مسلمه د مشرانو ګناهونه معاف کړي، یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي، خالق الاعضاء له موږ نه راضي شي، یا الله موږ نه راضي شي، خدای دا ناس چې کوم ملګري دي مشران کشران ځوانان کلي علاقه کې محله کې، خدای د چا څه مشکلات ختم کړي، د چا څه پریشانۍ ختم کړي، د چا څه غمونه خدای د غمونو نه محفوظ کړي، خدای پاکه مونږ ټولو ته حلال رزق اسباب پیدا کړي، خدای چاته محتاج مه کړي، خدای چاته محتاج مه کړي، خدای مونږ ټول د بنده د بندګۍ نه بچو ساتي، خدای مونږ ټول د بنده د غلامۍ نه بچو ساتي، خدای مونږ ټول له خیر را نصیب کړي، یا الله زمونږ د دې ښکلي ملک پاکستان زمونږ د دې وطن حفاظت وکړي، یا الله زمونږ دا وطن زمونږ دا ملک پاکستان دا په قرآن په حدیث مساجد مدارس باندې یا الله آباد لري، یا الله دا په تبلیغي مراکز خدای ته آباد لري، خدای زمونږ د ټولو زنکدن سختۍ راته اسانه کړي، عذاب قبر نه بچ وساتي، مرګ خو باسې م راځي، خو خدایه داسې وخت کې مرګ راولې چې ته رانه راځي، یا الله داسې وخت کې مرګ راولې چې ته رانه راځي، او پاک مرګ راکړې خدایه، د ذلیله مرګ نه بچ وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد و آله وسلم.